ننګرهار حفظوي روغتون ته د کینیا هیواد له لوري د ماشومانو عصبي عملیاتونو لپاره پرمختللی ماشین ورکړل شوی. د مسؤلینو په وینا د دې ماشین پر مټ به د اعصابو لیزري عملیاتونه کیږي چې دغه وسیله د سیمې په هیوادونو کې شتون نه لري. د ننګرهار بندخونه کې بندیانو ته بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د زندان مسؤلین وایي زندان کې بندیانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او نورو برخو کې حرفوي زده کړې ورکوي چې موخه یې بندیانو ته د حرفې زده کړه او له رواني ناروغیو خوندیتوب دی. ننګرهار امنیه قومندانۍ د تیرو 4 کلونو نیول شوي نشهیي توکي وسوځول. مسؤلین وایي په دغه نشهیي توکو کې هیروین، تریاک، چرس، شیشه، ټابلیټ ګاز، ایکب او ترماډول ګولۍ او یو شمېر نور کیمیاوي تیزاب شامل وو. ګوشتې ولسوالۍ کې د اوبو یو شبکه جوړه شوه. د ننګرهار کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په هڅو د یونیسف ادارې په 15 میلیون افغانیو لګښت د ګوشتې ولسوالۍ په ورسک سیمه کې د پاکو اوبو یو شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک لومړي مرستیال په ختیځون کې د مالی چارو څارنه وکړه. د افغانستان بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد د ختیځون د امریت له فعالیتونو او لغمان نمایندګۍ څخه لیدنه وکړه. نوموړي د سفر پر مهال د پولیس سیاست مدیریت، بانکي څار، غیر بانکي چارو، مالی راپورونو تحلیل اړوند د مسؤلینو کړنې وڅېړلې او د لا ښه والي لپاره یې سپارښتنې او لارښوونې وکړې. او جلالاباد ښار کې یو فریبکار تعویزګر ونیول شو. د ننګرهار امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست محتسبینو د ښار دویمې ناحیې په مربوطاتو کې هغه تعویزګر نیولی چې له وطن څخه 180,000 افغانۍ د دې لپاره اخیستې وي چې زوی یې د تعویز په زور بهر ته لیږي.